ستړي مشي روسیه کې د 2018 کال فوټبال نړیواله اتلولۍ د 14 لوبډلو پړاو په بشپړېدو 8 لوبډلو منځلوبو ته د لارو مونده. په ګروپي پړاو پسې د 14 لوبډلو پړاو کې هم د ډیرو لپاره ځینې د حیرانۍ لوبې وې. د نړۍ دواړه غوره لوبغاړي لیونل میسي او کریسټیانو رونالډو هم خپلو کورونو ته ستانه شول. د ارجنټینا او پرتګال ماتې ډیر حق پاک کړل، خو د فرانسې لوبډله کې د نوي ستوري کلیان امباپې ځلېدو بیا د نړۍ لروبر د ډیرو پام ځان ته ور واړوه. اوس به د همدوی په ګډون پاتې 8 لوبډلې د نیمه پایلوبې پر لور پرمختګ کې خپل بخت سره ازموي. د بي بي سي پښتو د فوټبال اتلولۍ د ځانګړې خپرونه کې دا دی بیا هم در سره ملګري یو د 14 لوبډلو او هم منځلوبو ته پر رسیدو لوبډله به بیا سره خبرې کوو. نو تاسو به هم دا لوبې ګورئ، پایله به یې څارئ دا چې کومې لوبې تاسې حیران کړي او یا یې له پایلو سره کېدای شي خواشینې وي. نو د بي بي سي پښتو پر فیسبوک پاڼه را سره د خپلې خوښې لوبډلې او لوبغاړو په اړه نظرونه شریکولی شئ. په دې خپرونه کې پر فوټبال د شننې لپاره را سره په سټوډیو کې دا دی د فوټبال مینوال او شنونکی نادر عمر او د ډنمارک له پلازمینې کوپنهیګن نه د افغانستان د ښځو فوټبال لوبډلې مشره شبنم مبارز پر لیکه ده. تاسو دواړه ته هرکلی کوم، ستړي مشئ. د ارجنټین او پرتګال په دغه راز اسپانیا په وتو به وروسته وغږیږو. پیل له منځلوبو یا کوارټر فاینلز له سیالیو کوو. لومړی منځلوبه د فرانسې له یوروګوای او دواړو ترمنځ نن کیږي. د فرانسې ځوان بریدګر لوبغاړی کلیان امباپې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د ارجنټین په وړاندې ډېر ښه وځلېد. کراشو نادر خان، تاسو راته ووایئ چې د فرانسې او یوروګوای ترمنځ کیدونکې لوبه کوم ډول ورته ګورئ؟ بعد ډېره وخته دنیا یو داسې فارورډ ولیدی لکه تاسو چې مخکې ذکر وکړئ دغه ځوان امباپې چې یګانه هغه څوک دی چې په خپل طاقت، په خپل سرعت، په خپل تخنیک سره بال دی مخته وړی سي. د برازیلین رونالډو وروسته داسې فارورډ نه و پیدا سوی چې په یوازې سر په خپل سرعت سره لکه ده چې د ارجنټین پر خلاف دا 2 ګوله وکړله او یو پینالټي یې جوړه کړله. دا فارورډ پخوانی برازیلین پیلې دغه سرعت و دغه تخنیکونه درلودل، یعنې دغه خپله چې موږ ډریبل ورته وایي د دې په ذریعه سره دغه مخ کم وه. خو دا به هم نه هیرو چې یوروګوای دغسې 2 با تجربه فارورډان هم لري، یعنې هغو هم خپل مهارتونه یې د پرتګال پر خلاف او یعنې په ګروپي پړاو کې وښول. دا به یو سخته لوبه زما په اند. دا به نسو ویلی ولې چې د فرانسې ټیم د دفاع په اړخ کې د ارجنټین پر خلاف یعنې کمزوري لري. 3 ګوله یې وخوړل. کېدای شي ستاسو په باور یوروګوای له هغه نه ګټه واخلي. یوروګوای په 4 لوبو کې 1 ګول خوړلی دی، یعنې د هغه د خپل د دفاعي اړخه ډېر قوي دي، ډېر منظم دي، ښه ډسپلین لري او دفاع یې سنټراپان یې دوی ټول ځي ورځي. حتی فارورډ لاین یې د پرتګال په لوبه کې دوی به دفاع کول. په دوی کې دا نسته چې زه فارورډ یم شاته نه ځم، یعنې ټول ټیم یې ټیمي لوبه لري. ټیمي لوبه کوي په ګډه. سخته به وي چې فرانسه دا فکر وکړي چې زه به اسانه ګټم. رښتیا فرانسه هم ښه ټیم دی، قوي ده، ځوانه لوبډله ده، خو اسانه به نه. فرانسه د ستورو نه ډکه ده، خو یوروګوای تاسو په باور چې ګروپي لوبه کې هر څوک خپله دنده ترسره کوي. شبنم که تاسو راته ووایئ فرانسې او یوروګوای پر لوبډلې یا پر دې لوبه کوارټر فاینل دوی به څوک به لوبه ګټي؟ نادر خان وایي چې د یوروګوای دفاع ډېره قوي ده، خو فرانسه له ستورو ډکه لوبډله ده. تاسو ته فکر کوئ چې کوم اړخ ډېر پیاوړی درته ښکاري؟ زه فکر کوم چې فرانسه 100% به خپل ډېر قوي لوبه وکړي او ډېر ښه ټیم دی. مګر مخکې چې نادر صاحب ویلي چې یوروګوای چې ډېر کمپاکټ بازي کوي، مثلا د دفاع کې چې ټول کمپاکټ اوسېږي و دا چې ډېر ښه دفاعي یوروګوای ډېر ښه لوبه کوي. و یو چې مثلا دی یو ډېر ښایسته بازیکن لري چې مثلا کوانی ډېر ښایسته لوبه کوي و هغه چې فورورډ کې اوسېږي د دوی فورورډ هم ډېر څه دی، مثلا اټاک کې چې ډېر قوي دی چې کوانی پکې دی و سوارز پکې دی چې دوی کولی شي مثلا د فرانسه دفاعي دیوال به دی چې مثلا دی نه به استفاده وکړي و ګول به ووهي. بس فکر کوم چې ډېر مساوي
بازي به اوسېږي. ډېره مساوي لوبه به وي. نادر خان یعنې د فرانسې لوبډلې ته داسې یو لوبډلې په سترګه هم کتل کېږي چې هغه احتیاط لوبغاړي چې کوم پر بنچ یا څوکۍ باندې ناست وي په دې انتظار چې بدل به شي هغه په ځانګړي ډول یوه بله لوبډله ده. یعنې د فرانسې لوبډله له ستورو ډکه ده. بریدګر لوبغاړي موږ که چېرته د پوګ باندې تیر شو اوس په همدغه تېره لوبډله کې امباپې راڅرګند شو داسې لوبغاړی به نه وي چې هغه ستوری ونه ګڼل شي. یعنې ډېر داسې نه ګڼل کېږي چې بری یا تله د دوی درنه ده. درنه ده. تله یې په واقعیت هم که چیرې د کاغذ پر مخ ولیس ته وګورې تله به ډېره درنه وي. لکه تاسو ذکر وکړئ دا پلیران خو دي یا پوګبا دی یا د امباپې دی دوی ډېره تکیه پر کریزمن لري چې کریزمن یې هغه څوک دی چې ټوله ټیم مخ ته بیایي. خو د هغه باوجود هم دوی لکه هغه فکر یې لري نور ښه تیز لوبغاړي دي چې هغه په خپل ذخیره کې لري. ګروپي پړاو کې برازیل ډېر داسې ونه ځلېده خو د منځلوبو ته یې لار ومونده کوارټر فاینلز ته ورسېده. اوس به له جنوبي امریکا پر یوروګوای سربیره د برازیل د اټکل سره سم منځلوبو ته رسېدلی دی. دوی به د بلجیم پر وړاندې لوبه کوي. بلجیم هم مخکې ګڼو کې مونږ پر هغوی باندې خبرې وکړې یو ځواکمن او قوي لوبډله ده. د دوی ترمنځ ټکر او مخامختیا ډېره ګرانه نه ښکارېدل. د برازیل لوبډلې د مکسیکو سره به لوبه کوله چې د دواړو طرز یا شیوه د فوټبال تقریبا سره ورته وه. یعنې هغه هم شمالي یا مرکزي امریکایي ټیم دی او د جنوبي امریکا څخه لوبیږي د لاتین څخه. خو دغه دا وجه وه چې دوی ډېر داسې فکر کېدی چې یعنې په غټ سکور به دوی دا بازي ګټي یا په غټ تفاوت سره. خو هغه دوی په 2 ګوله دغه لوبه وګټله. یوه خبره به زه د برازیل د کوچ په یعنې د ټرینر د روزونکي په هکله درته وکړم چې دا د برازیل په تاریخ کې هغه ټرینر دی چې د په اروپا کې سبق ووایه. د برازیل لوی مشکل چې د برازیل د فوټبال فدراسیون درلودی هغه دا و چې دوی تل بریدګره بازي کول. مخته به دفاع به د دوی تل کمزوره وه. بعضې وخت یې ګولونه ډېر خو ډېر ورلډ کپونه دوی داسې وبایلله چې دفاع به یې کمزوره وه. د دې کوچ په راتګ سره دوی تقریبا د 8 لوبې تر دا اوسه یعنې مقدماتي دور سره تر دا اوسه پورې دوی د 10 اضافه لوبې کړي دي د صرف 6 ګوله خوړلي دي. یعنې دوی هم خپل دفاع ته ډېر متوجه سوي دي. که تېره لوبه کې تاسې وګورئ د مارسیلو کښېنولی و. وجه یې دا ده چې مارسیلو ډېر حمله کوي سره د چې هغه د دفاع دنده یې ده خو دی کله کله د هغه خاصیت او د هغه نیچر د هغه د بازۍ شیوه داسې ده چې دی ځي د مقابل لوري باندې حمله ډېره کوي. خو د ده بل لوبغاړي د راوستلي چې هغه ډېر نه ځي. یعنې هغه په چپه دفاع کې درولي او په ټوله د خپل د دوی دغه د دفاع یو به اصطلاح مستحکموالی شاید د دوی د کامیابۍ یو غټ علت هم وي. او دغه کوچ چې دی وایي په خپله مصاحبه کې ویل چې بله ورځ چې نیمار موږ ته بازي نه ګټي. ولې دی نه غواړي چې دی داسې سي لکه پرتګال و ارجنټاین چې پر یوه ستوري ولاړ و ټول ټیم یې دی وایي زما ټول ټیم ماته بازي ګټي نه یو. او شبنم تاسو راته ووایئ د برازیل او بلجیم ترمنځ لوبه کې نیمار نه باید بیا هم کېدای شي ډېره تمه وي چې دی باید ډېر مهم رول ولوبوي. خو د ترڅنګ په نیمار باندې نیوکې هم په زیاتېدو دي چې ګواکې دی کله کله په لوبه کې ټګي کوي او هغه دنده چې د یوه لوبغاړي په توګه وي دی نه ترسره کوي. څه فکر کوئ چې نیمار یو ښه هغه څه چې د فوټبال مینوال اټکل کوي او دغه روزونکي ښه لوبغاړی دی ښه رول به ولوبوي؟ بله نیمار چې دی ښه ښایسته لوبه کوي مګر بعضې وخت چې دی مثلا ډېر پکې اکټ پکې ډېر راځي. مثلا دی بعضې مثلا زخمي کېږي نه مګر ډېر چې دایف کوي و دا چې دی یو شی دی چې مثلا ډېر نیمار باندې چې مثلا خلک ګوتې چې دی نسي د لپاره چې دا ډېر ښایسته لوبه کوي و تکنیک هم ډېر ښه دی و ډېر دا کارونه چې کوي بیا نیمار چې د خلکو مخ کې چې لکوټي کم راشي داسې. و د بلجیم که مثلا من خبرې وکړو مثلا عدن حضرت پکې دی چې فوق العاده بازي کوي. و زه فکر هم کوم چې بلجیم ډېر ما ته خو بیخي داسې شاکینګ دی چې بلجیم دومره مخکې لاړ مګر ډېر ښایسته او ډېر
خاصه بازی کړې څه یعنی اساس په باور بلجیم کله کله دوی چې د جاپان سره لوبه لرله هغه ماته په پای کې په بری بدل کړه ورزو د اروپا یو بل لوبډلې ته انګلند شبنم کتار راته وایي چې انګلند کولمبیا په وړاندې یعنی لوبه تر پای یو برابر وساتله او په پنالټیو باندې منځلوبو یا کوارټرز فاینل ته لار وموندله تاسو فکر کوئ چې دا ځل بیا هم انګلند له سویډن سره مخامخي په دې هغه کې کوم لوبډله تاسو ته په دې لوبه کې ښه وړتیا یا قوي لوبډله ښکاري انګلند چې ډیر مثلا ستوري ډیر لري پکې او د انګلند کپتان چې دی کین ډیر خاصه بازی کوي د سویډن چې دی ماته ډیر شاکینګ دی چې دی دونه مخکې لاړ مګم سویډن چې ډیر خاصه فوق العاده بازی کوي مګم زه فکر کوم چې انګلند به دې کې چې دا وګټي ډیر پاره ماته د معلومیږي چې انګلند ډیر قوي معلومیږي سویډن مثلا زه فکر کوم چې لکه یو چې مثلا دې ځای پورې رسیدلی او ټیم افورت دونه مثلا بازی چې د دسه قوي نه و چې دې ځای پورې رسیدلی مګم زه فکر کوم چې انګلند به دې بازی کوي شبنم خو وایي چې انګلند یعنی پالای درنه ښکاري تاسو لپاره نادر خان راته وایي چې انګلند سویډن سره زلاتان ابراهیموvic په څیر کوم ستوری نشته دی شبنم له خبره سره تاسو هم موافق نه یې چې ګواکې انګلند کېدای شي برلاسه وي انګلند به برلاسه وي زه به لږ خبرې سویډن په باره کې درته وکړم سویډن هم دغه منظمو ټیمو څخه دی لکه مخکې چې ما د یوروګوای ذکر درته وکړ په ټول ټورنمنټ کې دوی یوازې د جرمني خلاف ګولونه وخوړل چې هغه هم جرمن خو نو ډېره یعنی هغه د هغو د مرګو د ژوند لوبه وه چې هغه د مختصوله او د جرمني دوهم ګول هم په وروستۍ اخري د اضافه وخت کې و خو د دوی ټیم مکمل که تاسې د دوی ټیم ته وګورئ ټیمي بازي لوبه دغه به د دوی یوه مثبته نکته وي چې زلاتان ابراهیموvic غوندې پلیر نه لري ولې ټول ټیم یې هڅه کوي کوشش کوي او که چیرې راسو و د انګلند اولین کال دی چې دوی خپل د کلتور خلاف د انګلند د لوبې دوی په دې مشهوره وه چې دوی دغه اوږده کراسونه کوي ټول د سایډو څخه د وینګو څخه تلل اوږده کراسونه دا د انګلند مشهوره فوټبال د بیکام له زمانې راهیسې چې هغه به د هغه څخه مخکې یعنی د څه چې د انګلند تاریخ وګورئ د فوټبال د دوی ټول فوټبال کراسینګ و په بدني طاقت او په فزیک سره دی دغه اوسنی کوچ د ساوت ګیټ چې دی دغه ټیم چې فعلا د په لاس کې دی دا د 21 کلنۍ څخه دا الکوان د سره دی یعنی د 19 څخه تر 21 کلنۍ دا ټول د روزلي دي صرف 2-3 پلیره لکه وارډي و کیهل و دا څو پلیران دا د اشلی یانګ دا د غټ ټیم څخه دته پاته دي دا ټیم داسې تصفیه کوي که مخکې د 2 کاله مخکې دا ټیم په لاس کې واخیستي پخواني پلیران یې ټول وغورځول اوس د ده کوم چې د نوي تخنیک سره لوبه ده یعنې الکوان ځي د کراس څخه یې راوړي دي دوی سیده فوټبال کوي چې هاریکین یې دي ډیلیال یې دي او دغه نور لکه د لینګارډ دی او د هلکوان ډیر سیده پر ګول باندې په سکیلو په شوټینګو په دې باندې ګولونه کوي دا د دوی د کامیابۍ خو کېدای شي ځینې کله ځینې دا نیوکه هم وکړي چې دوی چې کومه لوبه د کولمبیا پر وړاندې وکړه هغسې چې اټکل کېده ځکه کولمبیا داسې ځواکمنه لوبډله نه ده لکه څومره چې د انګلند نه دومره تمه کوي دوی ښه ونه ځلېدل ان تر یعنې دا لوبه په پینالټیو وګټله هغسې نتیجه چې دوی باید لرله ونه لرله چانسونه یې خطا کړه لوبه تقریبا تر 90 دقیقې پورې 1-0 وه چون په آخر کې هم هغه کارنل بال لکه هغه سیټ پیس چې ما درته وویل دا مشکل وسته چون د کولمبیا ډېر فقط لوړ لوبغاړي درلودل ټول جګ پلیران و هغو دا ګول پر وکړي د امانې دا دریم ګول و چې ده په دا ټورنمنټ کې وکړي د هیل په ذریعه سره و دا ناحیه خو نو خامخا یو ګول باندې چې ته بازي ساتي هغه به دا نتیجه لري خو بیا هم د دوی د ګول کیپر ډېر مهارت چې هم یې پیناټیان یې ورته راوګرځولې او هم یې په لوبه کې ښه وځلېدی شاید مخکې هم دوی ډېره زیاته مننه نادر خان او دغه ورځ شبنم له ډنمارک را سره ملګري دي د بي بي سي پښتو د روسیه کې د فوټبال 2013 کال نړیوال کپ په اړه د ځانګړې خپرونه کې را سره ملګري خپرونه کې اوس دمه کوي چې بیرته رسنیږو بیا هم ستاسو سره په همدې اتلولۍ غږیږو نو هیله ده را سره اوسئ بیرته رسنیږو
روسیه کې د 2018 کال فوټبال نړیواله اتلولۍ په اړه د بي بي سي پښتو د ځانګړي خپرونې ته بیا هم ستړي مه شئ. بیا به هم ستاسو سره د دغو اتلولۍ کې چې کومې لوبډلې لوبېږي د هغوی په اړه سره خبرې کوو. نو هیله ده تر پایه راسره مله اوسئ. راځئ دلته په هغو لوبډلو وغږیږو چې په 14 یا د 14 لوبډلو پړاو کې له دغه اتلولۍ ووتلې. نظر خان که تاسو راته ووایئ چې یوه د حیرانۍ خبره دا وه چې د لیونل میسي ارجنټین له فرانسې ماته وکړه. که څه هم فرانسه موږ مخکې پرې خبرې وکړې چې ځواکمنه لوبډله ده، خو د میسي او د ارجنټین وتل یوه لویه حیراني نه وه؟ بله، حیراني د اوله سر چې دوی ټورنمنټ شروع کړي حیراني وه د ایسلند خلاف او همداسې د کروشیا خلاف د یو برابر او بیا 3-0 ماته د دوی خپل مشکل چې د دفاع د ناحیې څخه درلودی حل یې نه کوي. یعنی د فرانسې پر خلاف دوی 2-1 مخکې سوله چې دغه که چیرې دوی د دفاع څخه خپل مشکل حل کړی وای دا ښه نتیجه وه دوی دپاره دغسې ساتلې وای اطلاعي سوی مخته. خو بدبختانه چې د دوی پلیران د سیند د خوا څخه زاړه وه او ونه ځلېدل. شبنم که تاسو راته ووایئ، تاسو په هغه لومړۍ خپرونه کې ویل چې ګواکې لیونل میسي کېدای شي نور هم وځلیږي او د نړیوال کپ د اتلولۍ کې یو ځانګړی ځای د خپلې لوبډلې ارجنټین لپاره خپل کړي. نو د میسي وتل، د ارجنټین وتل د روسیې فوټبال نړیوال کپ یعنی هغه خوند چې و ستاسو په فکر یعنی ډېر بې خونده نه شو یا که څنګه ده؟ څنګه یې ارزوئ؟ زه فکر کوم دا ورلد کپ چې دا ډېر انپریډکټیبل دی. ډېر مثلا دا چې دا خلک چې وایي چې مثلا دا کشورونه چې انډرډاګز دي، دا غټ کشورونه دوی چې دا استا خپل ټیکټ چې دا بیرته چې دا کورو ته خپل بوک کړی او بیرته مثلا جرمني، ارجنټین، پرتګال و ماته چې ډېر حیران وه. زه ډېر خفه هم شلم دا چې مثلا میسي د ورلد کپ نه ووته. د لپاره ما دا داسې فکر کړ چې 100% به میسي او ارجنټین چې ډېر ښایسته بازي به وکړي. د لپاره دی چې اول شروع کې چې لکوټي مثلا بازي چې د صحیح پوه نه شول، پرې بیا هم چې مثلا هوپ پکې و چې مثلا ګروپ سټیج نه ووتل. بیا ما فکر کړ چې اوس به ارجنټینا چې ډېر مخکې لاړ شي او اوس به مثلا دی خپل د غلطي چې اول سټیجو کې کړې دی به اصلاح کړي. مګم یو چې دا ډېر غلط دی. زه فکر کوم چې مثلا مربي چې دیباله چې دی، مثلا دیباله یو ډېر ښایسته ستوری دی ارجنټین کې و هغه چې دی مثلا میدان کې چې دی د کوچ چې دی دا نه پرېږدي و مثلا اګویرو پکې شته، میسي پکې شته، دیماغي پکې شته. مګم داسې بازي چې دی مثلا 4 کاله مخکې کوله، داسې بازي چې دی سرعت پکې دونه نشته و، داسې شیمه هم پکې دونه نشته و دا چې دا ډېر ماته حیرانه خبره. ډېر پر ما هم فکر کړ چې دوی به ډېر مخکې لاړ شي. او که میسي په اړه راشو، میسي اوس داسې ګڼل کېږي چې ګواکې د فوټبال نړیوال راتلونکي اتلولۍ چې قطر کې کېدای شي په کې ونه لوبېږي. فکر کوئ چې کومه راتلونکې اتلولي به دی وګټي یا وځلیږي، که کوپا امریکا یا بله اتلولي پرته له دې چې موږ په اسپانیا کې د لالیګا او دغه راز د اروپا چمپیونز لیګ یا د اروپا اتلانو کلب لوبډله یا اتلولي وګورو، کومه بله اتلولي تاسو ګورئ چې میسي به پکې وځلیږي؟ 100% مثلا د لالیګا کې د سپانیش لالیګا کې خو میسي ډېر فوق العاده مثلا پرفورمنس ورکوي. زه نه پوهېږم چې مثلا ارجنټینا سره میسي لکوټي داسې مثلا اول پروګرامو کې چې من خبرې کړې دې باره کې چې مثلا یو بازیکن ته دی تکیه کوي ډېر و دا چې مثلا میسي باندې دونه پرشه اوسېږي، بیا هم چې مثلا دا نشي کولی چې مثلا خپل ټول ټیم ډیک کې داسې د لپاره 11 بازیکن ځای خو نشي اخیستلی. ارتونه چې مثلا د بیسټ اف د بیسټ اوسېږي نشي کولی چې مثلا دا ټیم سپورت دی و ټیم چې دی باید قوي اوسېږي چې مثلا مخکې لاړ شي و دا ډېر مهمه دی. و دا زه فکر کوم چې مثلا دا انډرډاګز کنټري چې ورته وایي دوی چې ډېر ښایسته چې دا مثلا موږ ته یو اګزامپل ښودلی چې مثلا ټیم افرټ ډېر مهمه دی. په دې لپاره خلک مخکې ځي، په همدې د ټیم ورک یا کار باندې خلک مخ پر وړاندې ځي. نادر خان که تاسو راته وایئ چې د ارجنټین
پر لوبډاله یا حتی روزینکي باندې دا نیوکې ډېرې کېدې چې د دیبالا اګویرو او هیګواین لکه څنګه چې شبنم ورته اشاره وکړه نه لوبول د روزونکي او دغه د لوبډلې ترمنځ هم یو ترنګلتیا خبرې کېدې څومره دغه نیمګړتیا د ارجنټین لوبډاله کې وه چې روزونکي او دغه ادارې ونه شوه کړی هغه ستوري چې ډېر اټکال یا ډېره تمه ترې کړې چې لوبې کې وځلېږي هغه یې ونه لوبول ارجنټین د ټرینر یا د روزونکي مصاحبه که تاسو چیرې واورئ دی د میسي څخه مننه کوي چې د نایجیریا په لوبه کې ټیم ته مورال ورکوي او هر څه یې ورکړه دا معنا لري چې میسي کوچ دی د ټیم او هر کوچ ځان ته خپل مطلب دغه تخنیکونه لري چې د ټیم څنګه جوړ کړي د ټول ټیم پر میسي جوړ کړی دی خو ستاسو د ډیبالا ذکر وکړئ د ډیبالا او د میسي د لوبې شیوه یو قسم ده دواړه په چپه پښه بازۍ کوي پر یوه سایډ باندې تخنیکو د بازۍ هر شی یعنې که دی میسي په میدان کې ولري دی فکر کوي چې د ډیبالا ځای نسته دا یوه خبره ده بله چې دا چې د خپل دغه پلیران ښه ونه کارول یګانه علت یې دغه و چې یعنې د شبنم خور ورته اشاره وکړه چې دغه سټیم نه یا د په اصطلاح سن و سال دا خپله په فوټبال کې ډېر رول لري او اوس دا یوه خبره چې ته پر یوه سړي درېږې یعنې دا فوټبال ټینس نه دی چې یو لوبغاړی به شی کوي یعنې داسې دي چې ټیمي لوبه ده په ټیمي لوبه کې باید ته درته ټیم مکمل ولرې او که کوم وخت چې میسي فیل سو ټیم یې ورفیل سو در حال چې میسي خپل هر څه وکړله یعنې فیل هم نه و خو بیا هم هلته په لوبډله کې میسي داسې ښکارېده لکه یوازې چې وي ځکه چې د ټیم له اړخه ورسره ډېره مرسته نه ښکارېده د میسي د بازۍ که تاسو چیرې په دی په بارسلونا کې ګورئ ټیم ودته کار کوي دی هم ټیم ټوله ساعتي په پاسو په شان هغه رقم دی په ارجنټین کې نه دی او دغه توقع د خلکو د ګیله هم د ملک د خلکو پر ده باندې فشار په دغه دی چې خلک وایي چې تا کلب لیول باندې هر څه کړي دي مملکت ته دې څه نه دي کړي او بله چې تا ویل چې دی به شاید راتلونکي کې څه وکړي که نه وکړي د جنوبي امریکا خلک ډېر احساساتیان دي دا میسي تېر ځل هم یو پلای استعفا کړې ده د خپله ویلي چې زه نور نه کوم بیا ملک مجبوره کوي دا فکر کوم چې دا ټورنمنټ وروسته د مشرانو د هغه ورځ باندې اعلان وکړي چې زه نور فوټبال نه کوم دا ډېر احساساتي خلک دی څوک ویلی نه شي چې دی به راتلونکي یي نه به څنګه به یي کیدای شي وروسته بدني ځواک بیا هم دی وهڅوي بیرته راستون شي که راشو د رونالډو هم کیسه همدغسې وه ډېر توپیر نه لره دی هم شبنم که تاسو راته وایي چې رونالډو د پرتګال په ټیم یا لوبډله کې هم دغسې یوازې ښکارېده لکه میسي چې ارجنټین کې و څومره د ده هغه لوبډله چې وه د ده سره یې مرسته او همکاري نه کوله چې رونالډو ونه شوی کړی د یوروګوای پر وړاندې خپله لوبډله یعنې هغه لوبه وګټي بله اوروګوای چې مخکې چې مثلا موږ ورباندې خبرې وکړو چې مثلا ډېر کامپاکټ دی او ډېر ټیم مثلا ټیم چې مخکې ځي او شاته ځي دفاع کې ځي او داسې چې مثلا که داسې یو ستوری مثلا رونالډو غوندې چې داسې یو ټیم سره په مقابل شي هغه هم چې دی هم نشي کولی چې مثلا خپل ځان چې دونه قوي وساتي چې مثلا د اورګوای مثلا دا دفاع چې ماته کي و ګول وهي د لپاره چې ټیم افورت کوي یو نفر سره چې دی داسې مثلا موږ فوټبال ته وګورو چې ټیم افورت پکې اوسېږي ټیم هم هر وخت مخکې ځي د لپاره چې مثلا موږ دا فکر کوو چې پورتګال به ډېر مثلا قوي ټیم دی او رونالډو پکې لري نور ستوري پکې لري دی به مخکې لاړ شي مګر ستورو پورته نه دی مثلا که ټیم افورت پکې اوسېږي او ټیم ډسپلین پکې اوسېږي هر وخت دا ټیم مخکې ځي ستاسو په باور تر ټولو مهمه خبره د لوبډلې ډسپلین او د لوبډلې ګډ کار دی ډېره زیاته مننه نادر عمر دلته لندن کې او دغه ورځ د ډنمارک له پلازمینې کوپنهیګن نه شبنم مبارز د فوټبال روسیه کې د فوټبال نړیواله اتلولۍ د ځانګړې خپرونه کې اوس در سره مخه کوو راتلونکې اونۍ چې بیرته راځو بیا به هم ستاسو سره په بېلابېلو نورو پایلو او لوبو غږیږو نو هیله د خپرونه او دغه ورځ پر فیسبوک باندې را سره مله اوسئ تر بلې اونۍ مو په لوی څښتن سپارو وخت مو نیکمرغه